چې زوی په پلار باندې شرمېږي. یقین په الله دا زمانه ده. نن زوی د پلار سره یو ځای چېرته نه ځي. ولې پلار غریبي شډل پډلي د دې زمانې سره دغه نه وي، دا زوی پې شرمېږي. ځان سره پروګرام ته یو بل پردی ملګری بوځي چې راشه ما سره چکر ته لاړ شه، چېرته پروګرام دی، خو خپل پلار ځان سره نه بوځي، خپل ورور د ځان سره نه بوځي، شرمېږي پر ورور باندې چې خلک به وایي دا زما ورور دی. نو بهرحال قلب الاحوال راغلی دی. قلب الاحوال د قیامت ډېرې نښانې دي، انشاءالله دا نښانې به کله وایو. د قیامت ډېرې نښانې دي. نو یو غټه نښانې دا ده چې قلب الاحوال به راشي، الټه سیستم به جوړ شي. الټه سیستم جوړ شوی دی. الټه سیستم څنګه جوړ شوی دی؟ وګوره، پخوا زمانه کې به مسلمانان به په قوت کې وو، په جذبه کې به وو، کافران به راتلل مسلمانانو ته به ټکسونه ورکول. نن مسلمانان هغوی په لاسونو کې ټکسونه اخیستي دي او کافرانو ته ورکوي. دا قلب الاحوال دی که نه، دا د قیامت یوه لویه علامه ده چې راغلې ده. او نن کافران په موږ او تاسو باندې مشران دي. الله پاک د امت مسلمه ټول له یو ځای کي چې کافران راشي او زموږ موږ ته ټکسونه راوړي. نو الله رب العالمین مسلمانانو ته وایي، خو دې آیت سره اوس څه وکړو؟ والله که پوهېږو دې آیت تشریح نن درته څنګه وکړم؟ نن تاسو ته نشم ویلی چې هغه خلک خیر دی معاف کوي، هغه خلک مه وژنئ کومو خلکو موږ سره معاهده کړي. نن څوک موږ کې وجن کوي؟ نن کافران کم دي چې موږ سره معاهدې وکړي؟ نن موږ به ځو کفارو ته سوال نه کوو، خیر دی مړه ځان سره مې لږ پیوس کا، موږ سره لږه معاهده وکړه. نن موږ ورته سوالونه کوو. او دا آیت الله صحابه باره کې نازل کړی دی چې صحابه کافران به درته سوالونه زارۍ به درته کوي، راځي به درته په خپو به درته پرېوځي او درته وایي به تاسو سره زه جنګ نه کوم، بس خیر دی دې سره به جنګ مه کوه.